السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست د انګلیسي زده کړې ته. په دې ویډیو کې موږ نن د انګلیسي جملې وایو او که چیرې تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او څنګ کې دا بیل آیکن درسره ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو تازه معلومات تاسو ته وړاندې کیږي او ژر ترې نه خبرېږئ. نو راځئ چې انګلیسي جملې شروع کړو. ټول وړاندې لومړی let it be let it be let it be پرېږدئ. کله موږ یو خبر چاته وکړو یا د یو کار چاته وي او هغه یې ترسره نه کړي نو بیا موږ وایو چې پرېږدئ. یا بازار کې سودا کوو او سره جوړ نه شو نو بیا بل ملګري ته وایو راځه پرېږدئ. let it be بس پرېږدئ. دویم you can't do anything you can't do anything تاسو هیڅ نشئ کولی. تاسو هیڅ نشئ کولی. د دې معنی خو ظاهره ده، واضح هم ده چې کله یو چاته وایي چې ته دا کار نشي کولی نو ته ورته ویلی شې چې you can't do anything تاسو هیڅ نشئ کولی. دریم don't be mad don't be mad خفه کېږه مه. او یا کله چې یو انسان غوسه کي او احمقانه حرکت کوي نو ته ورته وایې چې قمقل کېږه مه. don't be mad یعنی قمقل کېږه مه. څلورم is it true is it true is it true آیا دا رښتیا ده؟ آیا دا رښتیا ده؟ کله چې یو داسې خبر راشي چې هغې باندې ستا یقین نه راځي نو ته د یو بل څنګ کې کس نه پوښتنه کوې is it true آیا دا رښتیا ده؟ یعنې ته شوک یې، حیرانه شي نو ځکه دا پوښتنه کوې is it true حیرانتیا والا پوښتنه ده. پنځم I don't trust you I don't trust you I don't trust you زه په تا باور نه لرم زه په تا باور نه لرم. دا واضحه ده چې کله د بچا اعتبار نه او یا د یو شي ورکولو اعتبار دې نه وي امانت کې ښودلو نو ته ورته وایې چې I don't trust you زما په تا اعتبار نشته. شپږم I have a good news I have a good news زه یو ښه خبر لرم زه یو ښه خبر لرم. کله چې د خوشخبرۍ یو خبري او چاته وایې چې زه یو ښه خبر لرم یعنې سپرایز ورکوې ورته ډایرکټ ورته نه وایې ته ورته وایې چې یاره ما سره یو ښه خبر دی نو هغه وخت موږ ویلی شو I have a good news. اووم what do you think what do you think ته څه فکر کوې what do you think ته څه فکر کوې. کله چې یو خبره کې د چا نظریه اخلي او ورته وایې چې ته څه فکر کوې په دې خبره کې یا په دې مشوره کې یا په دې کار کې نو هلته ته ویلی شې چې what do you think یعنې ته څه فکر کوې. اتم just keep watching just keep watching موږ اکثره وایو که نه اوس ته صرف ګوره اوس ته صرف ګوره یعنې داسې خبرو کې یي یا داسې یو کار کې چې هغه ورته وایي چې مخکې به داسې کار کېږي او دا وایي چې نه مخکې به دا بل رقم کار کېږي نو بیا ورته منځ کې څه وایي وایي صرف ګوره نو هغه وخت موږ ویلی شو just keep watching. نهم don't insult me don't insult me don't insult me زما سپکاوی مه کوه یعنې ما ته سپک مه ګوره. انسالټ چې دی سپکاوي ته ویل کېږي یا بېعزتۍ ته ویل کېږي چې یو انسان د چا بېعزتي کوي هغې ته انسالټ ویل کېږي که هغه په خبرو وي که هغه هر رقم وي انسالټ وایي بېعزتي. don't insult me زما سپکاوی مه کوه. لسم do me a favor do me a favor do me a favor یعنې په ما یو احسان وکړه. کله چې د چا نه یو کومک اخلي او هغې ته ډېر عاجزانه طریقې سره ورته وایي چېرې یو ما سره یو کار خو راته وکړه موږ اکثره وایو که نه یو کار خو راته وکړه موږ چا داسې نه وایو چې په ما یو احسان وکړه موږ ورته یو کار خو زما وکړه موږ داسې یو عجیبه طریقې سره وایو عاجزانه طریقې سره نو هلته موږ دا کارولی شو do me a favor یاره یو کار خو زما وکړه یعنې په ما یو احسان وکړه. یولسم do it properly do it properly په سمه طریقه یې وکړه په سمه طریقه یې وکړه. یو کار دی او یو کس دی هغه سم طریقې سره نه کوي ته ورته چې do it properly یو سم طریقې سره لږ وکړه. صحیح ده. دا properly چې دی په منظم طریقې سره په ښه طریقې سره properly دې ته ویل کېږي do it properly یعنې په سمه طریقه یې وکړه. دولسم he needs money he needs money هغه پیسو ته اړتیا لري یعنی هغه پیسو ته ضرورت لري اړتیا نه ضرورت. he needs money هغه پیسو ته اړتیا لري money پیسو ته ویل کېږي. دیارلسم he has no right he has no right هغه حق نه لري یا هغه هیڅ حق نه لري هغه
هی او د دې په ځای ته نوم هم کارولی شي چې فلانکی هیڅ حق نه لري، لکه علي has no right، علي هیڅ حق نه لري. صحیح ده. نو دلته ته استعمالولی شي یو نوم ورکړي چې یو څوک ستا په باره کې خبرې کوي یا ستا په شخصي کار کې مداخلت کوي، ته ورته وایې چې د دې هیڅ حق نشته په دې کار کې. نو ته ویلی شي چې فلانکی has no right. څوارلسم don't you know، don't you know، don't you know ته نه یې خبر، ته نه یې خبر. اکثره یو خبره منځ کې شوي غټه خبرې او فلانکی کس یو نوی کس پکې راشي وایي چې دا څه خبر ده، نو جواب کې ورته وایي don't you know، ته خبر نه یې، یعنې ته خبر نه یې چې څه شوي دي. نو هلته موږ دا وایو چې don't you know پوښتنه ده. پنځلسم what do I tell you، what do I tell you، پنځلسم what do I tell you، زه تا ته څه ووایم، زه تا ته څه ووایم. کله چې یو خبرو منځ کې خبره ختمه شي نو بیا نورې خبرې پکې منځ کې نه وي، نو ته ورته وایې چېرې زه اوس تا ته اوس نو څه ووایم درته، نو یعنې یا سړی نه پوهېږي په کومه خبره باندې، ته ورته چېرې زه اوس تا ته اوس څه ووایم، نو هغه وخت موږ دا کارولی شو، زه به اوس تا ته یعنې څه ووایم. شپاړسم these are my kids، these are my kids دا زما ماشومان دي. these are my kids دا زما ماشومان دي. kids وی ماشومانو ته، children هم ماشومان ته ویل کیږي. ولسم he has to go، he has to go هغه باید لاړ شي، he has to go هغه باید لاړ شي. هی په ځای لکه څنګه چې مخکې ما ویلي سینګولر نوم یعنې مفرد نوم هم تاسو کارولی شي، خو که د هی په ځای دوه نومونه راغله نو بیا به د has چې دی دا به have ته تبدیلیږي. اتلسم go away، go away، go away یعنې لرې لاړ شه. کله چې موږ چا ته ویو چې ځه وړاندې شه، موږ ویو که نه وړاندې شه یا پاسه، موږ ورته go away. یا اکثره ورک شه موږ ویو که نه لکه غوسه کې ورک شه، نو موږ ویو چې go away یعنې ځه. نولسم how much it cost، how much it cost دا څومره قیمت لري یا په څومره باندې وشو. how much it cost اصل مقصد دی دا په دې قیمت څومره باندې وشو، یعنې دا څومره قیمت لري، دا په څو وشو. موږ اکثر دا په څو وشو، how much it cost په څو وشو. شلم where is the bathroom، where is the bathroom تشناب چیرته دی. bathroom یعنی غسل خانه څوک ورته وي یا تشناب ورته وي. where is the bathroom تشناب چیرته دی. یویشتم wash your hands، wash your hands خپل لاسونه ووینځئ. wash your hands لاسونه وینځه. hurry up دویشتم hurry up زر کوه. hurry up زر کوه، زر کوه خو باندې ټول پوهېږي چې یعنې زر کوه، یعنې یو کار عجله کې څوک تادی کوي ورته وایي چې زر کوه، ورته ویلی شي hurry up زر کوه. درویشتم I can't do it، I can't do it یا I cannot do it زه دا نشم کولی. I can't do it زه دا نشم کولی. یو کار یو سپارښتنه په څوک چا باندې وکړي چې دا کار وکړه راته او ته یې نشې کولی، بس ښکاره ورته وایې چې زه دا نشم کولی. I can't do it زه دا نشم کولی. څلېرویشتم I will tell everyone، I will tell everyone زه به ټولو ته ووایم. I will tell everyone اکثره دعوت دی چې ټولو ته ووایه، نو ته بیا ورته وایې چې صحیح شو زه به ټولو ته ووایم. I will tell everyone زه به ټولو ته ووایم. یا یو خبرې ته څوک وایي چې دا چاته ونه وي، نو ته ورته ټوکې ګپ کې یا ټوکو کې ورسره وایې چې زه به ټولو ته ویم. I will tell everyone یعنې ټولو ته به زه ویم. پنځه you have to come، you have to come تاسو باید راشئ یا ته باید راشئ. چله چې ته سپارښتنه کوې چې ته به خامخا راځې نو ته ورته ویلی شي you have to come ته به لازمي راځي. you have to come ته به لازمي راځي یا تاسو باید به راځئ. اخري صفحه شپږشتم نمبر I will speak to him، I will speak to him زه به ورسره خبر وکړم، زه به ورسره خبر وکړم. کله ته باندې څوک سپارښتنه وکړي ته وایي چېرې فلانکي سره دا خبره لږه وکړه، ته ورته وایي چې I will speak to him زه به هغې سره ډسکس کړم یعنې زه به هغې سره خبر وکړم. ویشتم what did she say، what did she say هغې څه وویل، هغې څه وویل. اتهویشتم I have heard something، I have heard something ما یو څه اورېدلی دي. I have heard something ما یو څه اورېدلی دي. موږ وایو که نه ما یو څه شی واورېدو. کله چې یو انسان شک کې اچوي ورته وایي چېرې ما څه اورېدلی دي دا ستا باره کې یا یو څه داسې خبره مې اورېدلې ده، نو ته هغه شک کې اچولی شي ورته وایي چې I have heard something ما یو څه اورېدلی دي.
9 You have no idea. You have no idea. ته هیڅ نه خبر. ته هیڅ نه خبر یعنی ته بیخي نه خبره یې. یو خبره باره کې څه معلومات دي نو ته ورته چېرته هیڅ خبر نه یې. You have no idea. ته خبر نه یې. 30 I want to sleep. I want to sleep. زه غواړم چې ویده شم. زه غواړم چې ویده شم. نو دوستانو دا و د نن ورځې درس. امید کوم چې لږ څه هم زده کړي وي. کوشش وکړئ چې روزمره یې کار کوئ. که چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته تر څنګ زر در ورسیږي. مننه.